بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کوم چې تیر شوی کلاس په تاسو خوښ شوی وي او تاسو به دا زده کړی وي چې پوسټ وایستا او پوسټ په ورپریس کې موږ څنګه کوو. نننی کلاس کې به دا زده کوو چې پیج څه ته وایي او پیج به موږ په خپل ورپریس سایټ کې څنګه سازو. نو راځئ زموږ سره اوسئ. اول خو به وګورو چې پیج وایستا زه نیو ټیب کولاوهم. دلته زه لیکم که تاسو دا وګورئ لکه دا بلاګ ښکاري، دا بلاګ دا ځان له یو پیج دی، ټیم ځان له یو پیج دی، پلګین ځان له یو پیج دی، اباوټ اس ځان له پیج دی او پرایسینګ او هیلپ دا ځان له پیج دی. دا دې ته وایي پیج. دا تاسو ته ښکاري که زه په بلاګ باندې کلیک کړم، په بلاګ کې آلموسټ موږ سره پوسټ شو کېږي. کوم پوسټ چې موږ په خپل ویب سایټ کې کړي وي هغه موږ ته په خپل بلاګ پیج کې شو کېږي. ضرور نه ده خو موږ به دې له بلاګ پیج سازو او خپل پوسټ په د بلاګ په پیج کې شو کوو. دا پیجز سازیږي څنګه؟ خپل ډیشبورډ له چې راشئ تاسو دلته کې وګورئ پوسټ میډیا لاندې پیجز ته به راشئ، آل پیجز باندې به کلیک کړئ، ایډ نیو به ووهئ او زه دلته کې نوی پیج سازوم. زه ولې نوم ورکوم هوم. او زه بیا دلته کې ګیلري کې یا ایمیجز کې یو ایمیج سلیکټ کوم. ما دا ساز کو په پبلش باندې مې کلیک کو. دا پیج ما ته شو په دې ما کلیک کو، ما ته راغی هوم پیج او زه دلته کې راځم خپل بل پیج سازوم. about us this is your about us page او زه پکې نور څه هم نه لیکم. په پبلش باندې کلیک کوم، پبلش دا زه ریفریش کوم، about us پیج سره رالم، متضای دا پیج هم شو. بل پیج سازوم، دې له زه نوم ورکوم بلاګ. په پبلش باندې زه کلیک کوم، دلته راشم، دا زه ریفریش کوم، ما ته به بلاګ هم شو شي. بلاګ باندې مې کلیک کو. اوس دا کار څنګه کوي؟ که زه دا خپل ویب سایټ کلو کوم، که زه هوم باندې کلیک کوم ما ته هوم، که زه د فیوچر باندې کلیک کوم نو ما ته دا ښیي. پکار چې دا ما ته په هوم کې ښیي. زه به د فیوچر باندې کلیک کوم، پکار چې دا ما ته په هوم کې ښیي او زه بلاګ ته راشم، بلاګ کې ما ته پوسټ ښیي. د دې لپاره ډېر اسانه طریقه ده، خپل ډیشبورډ ته به راشئ. زه یو بل پوسټ هم لیکم، زه کولاوهم چیټ جی پی ټي او په چیټ جی پی ټي باندې زه یو ارټیکل لیکم. دا ټایټل ما کاپی کو، ایډ نیو پوسټ، پیسټ، لاندې مې کنټینټ راواغشته، پیسټ، پبلش ته رالم، پبلش مې کلیک کو، ویو پوسټ ته رالم، ما ته پوسټ راغی. ما چې دا پوسټ کو دا ما ته راغی. کمنټ کوم this is great post. ما ته دا پوسټ کار شو، خو دا پوسټ ما ته
د فیوچر پیج باندې ښیي، اباوټ اس کې ماته نه ښیي، هوم کې هم ماته نه ښیي او په بلاک کې هم ماته نه ښیي. نو رابشئ تاسو خپل ډیشبورډ ته او رابشئ سیټینګ ته چې راشئ تاسو به دلته کې په ریډینګ باندې کلیک کړئ. ریډینګ باندې کلیک کې تاسو دا ښکاري یور هوم پیج ډسپلیز، په دې کې به راشئ اسټیټیک پیج، په دې به کلیک کړئ او دلته کې تاسو ته وایي چې هوم پیج سلیکټ کړئ. زه هوم پیج اخلم، خپل هوم او پوسټ پیج مطلب دا چې مونږ ته پوسټ په کم پیج باندې شو کوي. تاسو ته مو وایي چې آلموسټ ډیر بلاګ چې کوي په هغې کې مونږ سره پوسټ په بلاګ پیج باندې شو کېږي. نو زه به راشم دلته کې به سلیکټ کړم بلاګ، دا و چې بلاګ پیج شو ایټ مو چې ستا په یو بلاګ پیج باندې څومره پوسټ تا ته شو کېدل پکار دي، ته څومره پیج شو کېدل غواړې 10 9 11 12 څومره ته خوښولی شي. دا نور سیټینګ دی، دا بیا فردر ایکسپلینیشن کوو دی. سیف چینج به ووهو، را به شو خپل بلاګ ته واپس، خپل سایټ په اوپن کو. که زه دلته کې ووهم ما ته دا ښکاره شو هوم پیج، که د فیوچر باندې زه کلیک کړم اوم ما ته خپل هوم پیج ښکاره کېږي. دا د فیوچر دا زما هوم پیج شو. تاسو ته ما څنګه وهل په جنرل ریډینګ کې، ریډینګ سیټینګ کې تاسو دا زده کړل چې هوم پیج دلته کې څنګه راغی. که زه اباوټ اس باندې کلیک کړم ما ته ما خپل اباوټ اس ښیي، هوم باندې کلیک کړم هوم ښیي. که زه دلته په بلاګ باندې کلیک کړم نو ما ته هغه پوسټ ښیي کوم چې ما پوسټ کړي دي، هغه ما ته ښیي کوم چې ما پوسټ کړي دي. تاسو ته دا ښکاري، زه په دې باندې کلیک کوم، هغه پوسټ دی چې کوم ما چیټ جی پی ټي لیکلی دی دلته کې مې پیسټ کړی دی. یا زه دلته رالم په دې باندې ما کلیک کوم، دا هم هغه پوسټ دی په لومړني کلاس کې چې دا مونږ کړی و. د پوسټ د پیج سازولو طریقه هم تاسو زده کړه او دا پوسټ په بلاګ کې څنګه شو کېږي، هوم پیج څنګه شو کېږي دا هم تاسو زده کړه. نو امید کوم چې تاسو به نننۍ کلاس خوښ شوي وي. نو که ویډیو خوښ شوي وي تاسو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل هغه ملګرو سره شیر کړئ کوم چې هغوی ټیکنیکل کورس په پښتو ژبه کې زده کول غواړي. د نوي ویډیو پورې موږ له اجازت راکړئ. الله په امان.